السلام علیکم دوستانو، نن به په یو داسې ډراما خبرې کوو چې په 3 ورځو کې هغې په لکاو ویوز کراس کړي دي او د پښتو په تاریخ کې یو ډیره کامیاب ترینه ډراما چې په سوشل میډیا باندې هغې ډیر زیات ویورشپ واخیستو. دوستانو خبره کوو د پښتو نوې ډرامې اور دی وي خو مور دی وي. دوستانو دا د پښتو هغه ډرامه ده چې په دې کې نوموړی اداکار جهانګیر خان او علي جمال یو داسې کردار لوبولی دی چې د مینوالو په زړه کې چړې خښې کړي دي. دوستانو دا ډرامه چې د یوې غنټې ده خو په دې کې یو داسې سبق چې هغه د پښتو په معاشره کې ډیر عام دی چې هغه د خواښې او دوو انګیندو ترمنځ یې کومه لانجه روانه وي او په دغه لانجه کې بیا دغه مور مري چې دغه دواړه وروڼه ډیر زیات تباه او برباد شي. دوستانو دغه ډرامه چې په سوشل میډیا باندې په ټرینډینګ کې روانه ده چې نوم یې دی اور دی وي خو مور دی وي. دغه کې مرکزي کردارونه ادا کړي دي جهانګیر خان، علي جمال. دوستانو یاد دی وي چې د دې لیکوال مشهور سعید تاکالی دی چې دغه ډرامه کله هم په یوټیوب باندې ریلیز شوله نو هغې دومره ویورشپ واخیستو چې د پښتو ښه فلمونه یې شاته پرېښودل. دوستانو هغې په 3 ورځو کې 2,61,000 ویوز اخیستي دي چې دا د پښتو ډرامې یو تاریخي ریکارډ دی چې په دې ریکارډ کې لا تر اوسه داسې بله ډرامه نه ده راغلې. که خبرې وکړو د کاست په باره کې نو په دې کې جهانګیر خان دی، خالده یاسمین ده، علي جمال دی، سدرا خان ده، جمال افریدي دی، بی بی شیریني ده، یار حسین سواتی دی، د دې لیکوال سعید تاکالی دی او د دې کیمرا او ایډیټینګ حسن جمال کړی. د دې هدایتکار ریاض شاهد دی چې دا د پښتو په تاریخ کې یو کامیاب ترینه ډرامه ده چې په 3 ورځو کې تقریبا 2,61,000 ویوز واخیستل او امید دی چې هفته پس به دا د 2-3 میلیونونه واوړي چې ډیره یو عبرتناک ډرامه ده. نو تاسو هم دغه ډرامه کتلی شئ، په سوپرویژن چینل باندې پرته ده. دغه ډرامه وګورئ او د خپل ماشومانو سره هم وګورئ چې هغوی ترنه هم عبرت والي چې د مشرانو او په منځ کې تاوتریخوالي د وجې نه یو بل ته لاس نه اچوي او د یو بل داسې سپکاوی نه کوي. دوستانو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که غواړئ چې دغسې معلومات تاسو سره نور هم شریک کړو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو ته به دغسې وخت په وخت تازه معلومات او د نوي فلمونو او ډرامو باره کې ټول ډیټیل وړاندې کوو. په الله مو سپارم، د لوی الله په امان.